السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګران او محترم اوریدونکو، زمونږ سره ډیر ګران او محترم مشر نعتخوان زر محمد خلیل صاحب هغوی مونږ سره موجود دي او د هغه نه به انشاءالله د شاعر عقیل روخان صاحب یو کلام ټول اورو چې زما خپله هم خوښ دی او تاسو ته هم خوندونه واخلی. نو څنګه مو خوښه ده زر محمد صاحب او دغه کلام باره کې تاسو څه وایئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. درود و سلام په نبی خیر زمان صلی الله علیه و آله وسلم باندې. ولې نه فدا صاحب دا خو دا نعت شریف خو زما هم ډېر خوښ دی، ولې به نه ویم چې تاسو ووایئ. انشاءالله دا خو ما مخکې ویلی دی خو عوامو ډېر خوښ کړی دی. نو انشاءالله تعالی د الله په امداد سره اوس بیا به هم ستاسو په فرمایش سره او د عوامو په فرمایش سره انشاءالله ستاسو خدمت کې پیش کړم. زم به مدینې ته خامخا به زور زما، هلته مې د خوږ زړګي درمان دی، هلته مې د خوږ زړګي درمان دی. دلته بې قراره یمه کله به درځم ګلا، دلته بې قراره یمه کله به درځم ګلا، یا کله به درځم ګلا. همې غواړه ځان ته ستا دیدن زما ارمان دی، هلته مې د خوږ زړګي درمان دی، هلته مې د خوږ زړګي درمان دی. زم به مدینې ته خامخا به زور زما، هلته مې د خوږ زړګي درمان دی، هلته مې د خوږ زړګي درمان دی. پس له خدایا درجه د پاک رسول دا، ډیره لویا مرتبه د پاک رسول دا. دا ګلونه دا باغونه سپوږمۍ ستوري، دا د حسن یو ذره د پاک رسول دا. که څوک ځان رسول غواړي خپل الله ته، دغه لاره دروازه د پاک رسول دا. په غمجنه محمد زمان در رب احسان دی، چې په خوله کلمه د پاک رسول دا. یا مدام پی رحمتنا د انوارو راوریږي، مدام پی رحمتنا د انوارو راوریږي، یا انوارو راوریږي. ډېر ورته ګران دی دوست پاک غني سبحان دی، هلته مې د خوږ زړګي درمان دی، هلته مې د خوږ زړګي درمان دی. زم به مدینې ته خامخا به زور زما، هلته مې د خوږ زړګي درمان دی، هلته مې د خوږ زړګي درمان دی. یواړه عالمونه ور درومي ننداري لا
وردرومی ننداریلا وردرومی ننداریلا التجل وگر پانبیاؤ کی سلطان دے التمید خوگ زڑگی درمان دے التمید خوگ زڑگی درمان دے زمب مدینی تخام خواب زور زمان التمید خوگ زڑگی درمان دے التمید خوگ زڑگی درمان دے یتیری بھی تور تمنا پا دنیا کی جہالتو تیرے بھی تور تمنا پا دنیا کی جہالتو دنیا کی جہالتو دمخ پا نور دی کائنات وڑا روخان دے التمید خوگ زڑگی درمان دے التمید خوگ زڑگی درمان دے زمب مدینی تخام خواب زور زمان التمید خوگ زڑگی درمان دے التمید خوگ زڑگی درمان